د انسان ترقی په دې کې ده چې انسانیت ستا د لاس څخه ولاړ نسی، انسانیت د انسان د لاس څخه ولاړ نسی، د هغه اخلاق عالی وي. ترقی په دې کې ده، ترقی په دې کې ده چې انسان د حلال او د حرام څخه ځان وساتي. د حیوانانو زندگی ونی کې، ولی حیوان خو بس خېټه ډکه کې نور به یو شی سر نه خلاصیش، او ورسره د زناور غوندي د خپل نفسانی خواهشاتو د پوره کولو لپاره کوشش ونه کی او بے حیايي زندگی تیر نه کی. د عفت او د عصمت زندگی د دغه مسلمان د لپاره شعار وي، او حیا او شرم د خپل ځان د لپاره لازم ګړي، او د طلب د کسب حلال څخه بدن ستړی وي خو نس موړ وي، بدن ستړی وي تمام ورزخته وي، طلب د کسب حلال کی حلال روزي ګټي خو نس بیا هغه موړ وي. د ساينس ترقی دا د انسان ترقی نه ده، د ساينس ترقی دا د انسان ترقی نه ده، بلکې دا د انسان د وجود څخه علاوه، د انسان د وجود څخه ما سوا د نورو شیانو ترقی ده. لکه داسې وایو چې د انسان د خادم ترقی ده، یعنی د انسان چې کم خدمتګزار اشیا دي، انسان چې په کم شی باندې خدمت اخیستل کیږي د هغه شیانو هغه ترقی ده. انسان په خپلو کې په خپل حالاتو کې هماغسې دی لکه پخوا چې و. 1400 کاله مخکې 2000 کاله مخکې چې کوم انسان و اوس هم هغه انسان ده. څه مطلب؟ یعنی پخوا 1400 کاله مخکې یا 2000 کاله مخکې د دغه سترګو څخه تا کتل کوئ، اوس هم په هغه سترګه ته ګورې، فرق خو دې نه دی کړی. اوس که د ساینس ایجاداتو کې ترقي وای نو په کار دا و چې تا به د غوږ څه لیدل کړی وای، په غوږ کې سړی ویني یو څوک، یا په لاس باندې تا تک کړی وای، یا مثلا تا په څټ باندې بویول کوی سو لکه پزه غوندې. حالانکې سترګه 1400 کاله مخکې هم انسانان په دغه سترګه باندې قتل کولی سو، اوس هم په هماغه سترګه باندې قتل کولی سي. مخکې هم انسانانو په غوږ باندې اوریدل کولی سو، او په غوږ باندې اوریدل اوس هم په غوږ اوري. دغه شانته مخکې عهد کې 1400 کاله مخکې انسانان په لاس باندې یو شی اخیستل، اوس هم په لاس اخي. او مخکې انسانان په پښه باندې تک کولی سو، رفتار کولی سو، اوس هم په پښه تک کولی سي، رفتار کولی سي. او 1400 کاله مخکې انسان د خولې د خوا څخه خوراک کولی سو، اوس هم د خولې د خوا څخه خوراک کوي. او دغه شان د فضله ایستلو ځای پخوا هم دغسې اوس هم دغه ده. پخوا هم انسانان په دغه شکل بېدېدل لکه اوس چې خلک بېدېږي، اوس هم دغه رقم بېدېږي. او مخکې انسانان چې څنګه په کومه طریقه باندې ولاړ او ناستی وه، اوس هم هغسې ولاړېږي کښېني. یعنې پوره زندګي د اوس د پخوا زمانې سره بالکل ټچ په ټچ ده، هېڅ ترقي نه ده راغلی، بلکې د پیدا کېدو طریقه هم هغسې ده لکه پخوا، د انسان د پیدا کېدو طریقه هم دغسې ده لکه پخوا. د پلار د صلب څخه ماده وځي، د مور رحم ته ځي، هلته استقرار پیدا کوي، څو میاشتې بعد په هغه کې جان پیدا کېږي، په هغه کې وجود پیدا کېږي چې د باندې راسي دنیا ته راسي، هغه بیا په شیدو باندې پرورش پیدا کوي، د مور په شیدو باندې آهسته آهسته هغه سکېږي، پسې بیا پسې غټېږي، ورپسې بیا کوچنی وي، بیا ځوان ګرځي، بیا بوډا کېږي. دغه انسان دغه د زندگی احوال پخوا 1400 کاله مخکې 2000 کاله مخکې په انسان تېرېده، اوس هم دغه یې تېرېږي. یعنې انسان د خپل ذاتي احوالو باندې هېڅ ترقي نه ده کړ. ذاتي احوال چې اوس تاسو ته ما مثالونه در یاد. البته د انسان چې کوم اصل خد خال دی، اوصاف عالیه دي، د هغه څخه انسانان ورځ په ورځ شاته روان دي، بلکې د اخلاق بلند اخلاق لوړ اخلاق عالی اخلاقو څخه هم انسانان یو ډېر غټ کړي ته ورلوېدلی دي. انسان د خپل انسانیت څخه بالکل په دایره کې نه دی پاتې سوی، د دایرې څخه وتلی ده، او بلکې د ترقي په نوم باندې انسان د تنزلي او خواته روان دی. انسان په انسان کې د اوصاف عالیه لوړ اوصاف تر ټولو مخکې دا ده چې هر انسان خپل مالک حقیقي وپېژني، خالق حقیقي وپېژني، او د هغه دین قبول کړي، او الله جل جلاله واحد لا شریک حساب کړي چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات ده، او دا الله جل جلاله سره څوک شریک نه کړي، او د هغې په فرشتو باندې، د هغه په رسولانو باندې، د هغه په کتابونو باندې، او د آخرت باندې ایمان راوړي، او د الله جل جلاله اوامر ځان ته معلومه کړي چې الله جل جلاله کم شی په ما باندې فرض کړي، څه امرونه په ما باندې کړي دي، او د کومو شیانو څخه چې منع کړی ده د هغه څخه پرهیز وکړي، او د هغه څخه اجتناب وکړي، او د الله جل جلاله عبادت وکړي، جاني عبادت او مالی عبادت، دا دواړه وکړي. او هغه نعمتونه چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړي ده، موږ تاسو ته، نو موږ تاسو د هغې شکریا ادا کړو. لکه فرض کوي معمولی مثال در کومه، معمولی خو زموږ ته یې په نیز ده، خو دا ډېر غټ نعمت ده. ډېر کسان چې په هسپتالونو کې پروت وي اکسیجن ورته لګوي، په شواروز کې په لکونو په زرګونو پیسې د ده څخه مصرفي په اکسیجن باندې،
موږ تاسو ته الله جل جلاله اکسیجن په خپل راکړي، ضرورت یې نه ورته لرو. نو دا ګوره دا ډېر لوی نعمت ته هر ورځ چې پتا تیریږي ته به د شکر ادا کوي، پر تکلیفونو باندې به صبر کوي، تکلیف رااله پتا باندې مشقت رااله سختی رااله پدې به صبر کوي. او دا صبر ماده په زنانو کې ډېره کمه ده. زنانو کې چې د صبر ماده بالکل نشته، اکثر ټول نه یادوم، اکثر چې لږ مصیبت باندې رااله لږ تکلیف رااله بس د الله تعالی سره اعلان جنگ وکي، خدای پاک تانو بل څوک نه دلیدلی، بس ما پسې العیاذ بالله د کفر الفاظ، تنو بل څوک نه پیژنې زور دې پر ما باندې راځي، دا خو د کفر الفاظ دي کنه. او زنانه سیم بعضی کفران د نعمت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله جهنم ته ولاړم نو په جهنم کې مې در نارینه زنانه ډېر ولیده، ولی په دې خاطر چې زنانه یو خو کفران د نعمت کوي، کفران د نعمت کوي، یعنی چې کم نعمتونه زنانو ته ملاو سي هغه انکار کوي. مثلا ته 60 کاله 50 کاله 40 کاله 100 کاله وساته، دوه ورځې ځینې خوابه دي سي او سخت خبر ورته وکړه وای تاسو ما سره څه کړي دي، هیڅ نه دي را سره کړي، تاسو کړي دي را سره، انکار کوي. ولې چې دا شل زمان دا د فیسبوک څخه ډاونلوډ کړی دي، نو خدا ټول دا خو د میړه د وجې دي کنه، کفران د نعمت کې ډېر چې هر څه ورسره وکړي بس منی نه در سره. او دویم دا چې لعنت ډېر وایي، لعنتونه ډېر وایي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه دا ما ډېر په جهنم کې ولیده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بهترینه نسخه هم دا شي چې زنانه تاسو ډېرې صدقې کوئ، خیرات تاسو ډېر کوئ، ځکه انسان څخه چې بدی عمل وسي خیرات وکړي، صدقه وکړي، هغه صدقات ان الحسنات یذهبن السیئات، الله تعالی فرمایي چې بد کار درسه وسو نیک کار وکړه دا بد کار ستا در ختموي. نو ځکه الله جل جلاله یو بهترین فارموله موږ زنانو ته دا وښودله چې تاسو صدقې ډېرې کوئ په هغه حدیث شریف کې. نو ځکه پر تکالیف باندې پر مشکلاتو باندې تاسو صبر وکړئ، تکالیف په هر چا باندې راځي. اشد البلایا علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخترین بلایا پر انبیاء دی. تاسو د انبیاء زندگی مطالعه کړئ چې کوم یو داسې نبی او پیغمبر دی چې هغه د خلکو د لاسه نه دی وهل سوی، کوم یو داسې پیغمبر دی چې هغه ته د خلکو د خاصه خبرې نه دی ورباندې سوي. محمد مصطفی علیه السلام ته خلکو جادوګر ویل، محمد مصطفی علیه السلام ته خلک کاهن ویل، نبی علیه السلام ته خلکو العیاذ بالله لیونی ویل. بعضې نبی علیه السلام ته دا مشوره کړې وه خبره چې دی د ښځو ډېر شوقي دی، دی چې دا خبرې کوي دا د زموږ د بوتانو نفرت کوي، یو سړی ولاړ دی، دا خو مقصد ښځه ده، ښځه غواړي. بعضې ویل چې نه دا مقصد یې دا ده چې دا نور خلک ټول شاته کم، زه ځان منصب ته ورسوم، چوکۍ ته ورسوم، رنګارنګ خبرې. نو ځکه یو انسان باندې چې تکالیف راځي مشکلات راځي هغه به الله ته ډېر نږدې انسان وي، پر هغه به صبر کوي. او دغه شان ته عبادت په عبادت باندې زړه ولګېږي او دغه رقم په زړه او په خوله باندې د الله جل جلاله یاد وکړي، زړه هم د الله په یاد مشغولي او خوله هم د الله په یاد مشغولي. در زبان تسبیح و در دل گاو خر این چنین تسبیح کې دارد اثر. او بل د اوصاف عالیو څخه دا دی چې د بندگانو سره حسن سلوک وکړي، بندگانو سره نیک اخلاق وکړي، هیڅ انسان ته په لاس باندې او یا په خوله باندې تکلیف ونه رسي. داسې نه چې 2 روپۍ پیسې پیدا کړلې سترګې د دې ځای ونیسي بیا دلته واچي چې څوک ستړی نه شي کوي په یو لاس مخ هم دی اړولی، او یا په لار رواني انسانان ته د انسان په سترګې ولې پیسې پیدا کړي دي، یو موټرګی پیدا کړي، بنګلګی پیدا کړی دی، یا یو څوک کمال لري مثلا ښه علم لري هغه نو ځان ته ناز ورکړي چې زه خو علم لرم، یا یو سړی ښه خط لري، یا یو سړی فصاحت و بلاغت لري، یو سړی ښه مقرر وي، په یو شي باندې هم انسان باید ناز ونه کړي، ځکه انسان همیشه دا فانی ده، فنا کیږي، 10 کاله به در سره بیا به نه. او دغه شان ته د انسان بې ابرویي بې عزتي مه کوه. یو انسان دی په هغه خراب ځای یا د انسان څخه یو نقص دی ولیده خلکو ته مه وایه، بس چپ شه، ابرویې مه تویوه، غیبت مه کوه، تهمت مه وایه، پر ضعیفانو پر بیچارو خلکو باندې همیشه رحم وکړه، او د قرباني او د ایثار جذبه به در سره وي، تواضع وکړه، تکبر مه کوه، حلال مال وخوره، حرام مال مه خوره، په تمامو ضرورتونو کې حلال مال استعمال کا، سخاوت اختیار کا، سخاوت په درمیاني طریقې سره. خالق کائنات الله جل جلاله مخلوق باندې رحم وکړه او په هغې باندې مال خرچ کړه، پر انسان باندې ظلم مه کوه، او چې هر عمل دی کول د ریاکاري څخه ځان وساته، هر کار د الله د رضا په خاطر وکړه، او آخرت همیشه د مخ ته د ایښولو کوشش وکړه، او آخرت ته د تګ فکرمند اوسه. نو په دور حاضر کې انسان د اخلاق عالیو څخه لاس پرېولې ده، د انسانیت چې کومه تقاضا ده دا تر شا غورځولې ده، او په داسې کارونو کې لګیا دی چې خالق او مالک د الله جل جلاله نه فرمانی چې د انسان د شرافت سره بالکل منافي ده، چې دا د انسانیت چې کوم د انسان چې کوم انسانیت دی دغه څخه بالکل محروم ده. او خوش دا دی چې لا ما ترقي کړې ده.
نو ځکه الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. د انسان ترقي او د انسان هغه بلندي په دې باندې ده چې دین د اسلام شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه او کوم طرز العمل د زندگی موږ تاسو ته شولې ده او موږ تاسو ته بیان کړی ده، په هغه طرز العمل د زندگی باندې او په هغه تګلار باندې او په هغه دستور العمل باندې موږ تاسو تګ وکړو. بیا موږ تاسو د فلاح د آخرت او د دنیا رستګاری ده. په اول کې ټولو کې اخلاق ته تر هر څه